پکار باندې شي مینا د کتاب او د قلم د عمر تندې ماته کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. هیله ده چې ټول د روغ رمټ او د صحت په جامو کې یاست. د معمول مطابق د کابل ښار د پوهنې ریاست د درمن رئیس صاحب عبدالباسط حقانی سره د یاد ریاست د لاسته راوړنو، تشکیل، ستونزو او نوښتونو په هکله باندې خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ او یاده مرکه پوره ورسره واورئ. قدرمن حقانی صاحب، ښه راغلاست او ستړي مه شئ. په لومړي سر کې که راته ووایاست چې د کابل ښار د پوهنې ریاست په تېرو 2 کلونو کې څه لاسته راوړنې لري؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال. حمزه صاحب لاسته راوړنې خو لله الحمد د اسلامي امارات په راتلو سره او د کابل ښار د پوهنې ریاست بعضې هغه عمده لاسته راوړنې به له تاسې سره شریکې کړو او له تاسې نه ډېره مننه کوو چې موږ ته هم دا وخت او زمینه برابره کړه چې خپلې کومې ارمانونه په زړه کې وو یا کوم خدمتونه ملګرو کړي دي هغه له تاسې سره او له هیوادوالو سره شریک کړو. نو مهمې لاسته راوړنې یا لویې لاسته راوړنې د معرفي شهر یا د کابل ښار د پوهنې ریاست هغه به هم سره شریکوو انشاءالله العزیز. په پیل کې یو شی یادواري کومه چې د تاسې اطمینان وسي او د ګرانو هیوادوالو زړونه هم مطمئن سي. څرنګه چې تاسې په جریان کې څه موده مخکې له علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله سره د موږ ملاقات شوی و چې د 4 ولایتونو رئیس صاحبان د معرف یا د پوهنې رئیسان هم هلته موجود و او زه هم ومه. نو جناب علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله موږ ته پوره اطمینان راکړی، یعنی د همکارۍ موږ ته داسې فرمایلی دي چې تاسې د الله جل جلاله دین په حقیقي معنا د الله جل جلاله مخلوق ته ورسوئ. ډېر ښه نصیحتونه هغه یې موږ ته وفرمایل چې تاسې خیر ده په ځانونو لږ تکلیف تیر کوئ، زحمت تیر کوئ، لرې ولسوالیو ته لرې پرتو سیمو ته سفرونه وکئ او د ګرانو هیوادوالو هغه ستونزې له نږدې نه وګورئ، لیدنه ترې وکئ، نظارت یې وکئ چې د موږ ګران هیوادوال مدارسو ته مکاتبو ته په کوم ځای کې ضرورت لري، یعنی چیرته اړتیا لیدل کیږي هغه تاسې پیشنهاد کوئ. نو وزارت معارف ته له هغه طریقه به د مشرتابه مقام ته پیشنهاد سي او انشاءالله العزیز دا یو وعده راکړې ده امیر المؤمنین شیخ صاحب چې ټول امکانات به تاسې ته برابریږي، خو د هیوادوالو لپاره خدمت وکئ او د الله جل جلاله دین په حقیقي معنا ورته ورسوئ. نورې لاسته راوړنې هم شته حمزه صاحب، هغه غټې لاسته راوړنې یا لویې لاسته راوړنې هغه به انشاءالله یادواري کوو چې له هغې جملې نه اولینه خبر دا ده چې معرفي شهر خو یو ریاست ده چې تشکیل یې زیات ده، تاسې ته معلومات شته، ډېر لوی تشکیل لري چې په هغې کې اختلاط زیات دي لکه د ذکورو او د اناسو. په مکاتبو کې هم همدلته په مرکزي هستې په ادارو کې هم اختلاط هغه اختلاط دغه اصلاح شوی ده، یعنی د ذکورو او اناسو لپاره ورځې بیلې سوي دي، د مراجعینو لپاره هم او د مامورینو کارکوونکو لپاره هم شعبې بیلې سوي دي. اناس مراجعین لپاره ورځې خاصې سوي دي لکه شنبې، دوشنبه او چهارشنبه اناس مراجعین دلته مراجعه کوي، خدمت ورته کیږي او یکشنبه او سه شنبه او پنجشنبه ذکور هغه زموږ ورونه مراجعه کوي ریاست ته، دلته د هغوی خدمتونه کیږي، کار یې ورته اجرا کیږي. الحمدلله. له لاسته راوړنو له جملې نه یوه لاسته راوړنه دا ده چې 3000 بستونه هغه تثبیت سوي د معرف شهر مربوط، یعنی د کابل ښار د پوهنې ریاست مربوط 3000 بستونه تثبیت سوي اعلان ته سپارل سوي دي او همدارنګه
15,000 کارکوونکي چې هغه راجسټر شوي نه وو هغه راجسټر شول سیستم ته داخل شوي دي او همدارنګه 4,200 بستونه چې په مکاتبو کې موجود وو هغه تثبیت شول هغو ځایونو ته چې اړتیا ورته لیدل کېدله هلته توظیف شول په هغو ځای کې خپل خدمتونه کوي او بل یوه لاسته راوړنه دا هم ده چې د کابل ښار د پوهنې ریاست په مربوطه ښوونځیو کې یعنی د ښوونځیو لپاره د علماو د شوراګانو له طریقه یا د شاګردانو د اولیاو د والدینو له طریقه یا د وکیلانو د ګذر له طریقه موږ د 4 میلیونه او 150,000 افغانۍ په ارزښت هغه مرستې تر راجذب کړي دي او په مکاتبو کې چې کومې اړتیاوې وې لکه څاګانې پې ایستل شوي دي میزونه او چوکۍ په بعضې مکاتبو کې کمبوتو یا نوي راوړل شوي دي یا نور مخکیني بیرته ترمیم شوي دي رنګ د مکاتبو ده په دغسې اړتیاوو باندې مصرف شوي 4 میلیونه 150,000 افغانۍ. نړۍ مننه حقاني صاحب که تاسو د ریاست د تشکیل په اړه راته ووایاست څومره تشکیل فعلا د پوهنې ریاست یا د ریاست لري؟ د پوهنې د کابل ښار د پوهنې ریاست تشکیل خو 10,200 په شاوخوا کې یعنی 10,200 تشکیل لرو موږ چې په دې کې 6,000 معلمین دي او 1,400 هغه اداري کارمندان او کارکوونکي دي او 2,900 هغه خدماتي کارمندان او کارکوونکي لرو او د 353 فعاله اماراتي ښوونځي لرو چې 20 د سواد حیاتي دي او 1100 نه زیات خصوصي ښوونځي دي د کابل ښار د پوهنې ریاست مربوط پسې ټول فعاله دي له 1100 نه زیات او د 800 نه زیات فعاله کورسونه لرو چې اوس هم فعاله دي ټول فعالیت کوي. نړۍ مننه قدرمن حقاني صاحب د فتح وروسته څومره بدلونونه راغلي دي؟ بدلونونه خو په معرفي شهر ریاست کې په مرکزي هستې کې همدا د اختلاط موضوع وه چې دلته اناس او ذکور مختلط وو په اداراتو کې او مراجعین هم همداسې د هغو لپاره اصلاحات راغلي دي چې ذکور په بیلو شعباتو کې توظیف شوي دي او اناس په بیلو کې او د همدارنګه د مراجعینو لپاره هم ورځې جلا شوي دي هغه اناس په ځانګړیو ځان ته ورځو کې راځي او ذکور په خپل ورځو باندې چې کومې ورته معلومې شوي دي په هغو ورځو راځي دلته خدمت کیږي. ډېره ښه خدای جل جلاله خدمتونه قبول کړه او په ټوله کې پخوا په تېره اداره کې کابل ښار پوهنې ریاست فساد کې اوج ته رسېدلی و تر کومې اندازې کار ورته شوی ده او څومره پرمختګ په دې لاره کې کړی؟ د اسلامي امارات په راتګ سره تاسو ته بهتره معلومه ده حمزه صاحب چې په تنها د پوهنې ریاست کې نه بلکې په اکثریت اداراتو کې فساد اوج ته رسېدلی و نو لکه د استخدام پروسه د شهادتنامو پروسه نو دلته استخدام په پروسه کې یا د منابع بشري کې داسې خلک وو چې هغه خدمتي راوستل شوي وو مسلکي اشخاص نه وو استعدادونه یا کم او په روابطو راوستل شوي وو نو هغه مراجعین او د هغوی کارونه هغه له ستونزو له فساد سره مخامخ وو او فساد و دلته خو د اسلامي امارت په راتګ سره لله الحمد هغه فساد په پوره ډول له منځه تللی ده او هغه کوم کارمندان چې دلته خدمتي کار یې کاوه هغه وخت کې تشکیل کم و تشکیل مو ورته زیات کړ ډېر هم که په هغو بستونو باندې رسمي با استعداده مسلکي خلک مقرر سول او دندې ورته وسپارل سولې نو الحمدلله اوس خو فساد بالکل شتون نه لري دلته په ډېر ښه ډول هغه چارې په مخ روانې دي. ډېره ښه حقاني صاحب محترمه بله پوښتنه دا ده په تېره کې د مسلکي ښوونکو نشتون یا د ریاست کړولو د ستونزو سره مخ کولو د داسې استادانو ګمارل
چې هغه وړ وي، هغه استعداد ولري او هغه مسلکي وي، دې فن باندې څومره کار شوی تر شوي دي، ګمارل شوي دي، په راتلونکي کې ګمارئ؟ مخکې مو عرض وکړ چې 3000 بستونه هغه اعلان ته وسپارل سول او د آزاد سیالۍ له رقابت د آزاد له لارې نه یا د آزاد سیالۍ له طریق نه معلمینو نه هغه ارزیابي وسوه یا امتحان واخیستل سو، هغوی ګمارل شوي دي چې جنسیت او رشتې سره سم هغوی ته چې چېرته مثلا د اناسو معلماتو ضرورتو هلته اناس استخدام شوي دي، چې چېرته ذکورو ته ضرورت و په کومو ښوونځیو کې هلته ذکور استخدام شوي دي. الحمدلله په ښوونځیو کې په تېره دوره کې یا په تېره اداره کې په ښوونځیو کې ډیسپلین او نظم سراسر خراب، زده کوونکو په طور د مثال له میزو سره ښه چلند نه کول، په دیوالو سره یې نه کول، په دیوالو به خطونه کول یا به میزو باندې ګرځېدل، چوکۍ به ماتولې. د دغو په اړه باندې مو څه کړي؟ الحمدلله اوس په ښوونځیو کې له مدیر صاحبانو نه واخله تر شاګردانو پورې مکمل اصلاحات راغلي دي. هغه ضعیفه مامورین یا مدیر صاحبان یا امیر صاحبان چې په روابطو هلته مقرر شوي وو هغه تبدیل شوله، هلته مسلکي اشخاص داسې اشخاص چې هغوی ښه استعدادونه او صلاحیتونه لري، ښه مدیران او امیرین ګمارل شوي دي چې په نتیجه کې د شاګردانو یا د زده کوونکو هغوی هم اصلاح شوي دي ورسره ډېر. د هغه سره سره په ټولو ښوونځیو کې الحمدلله موږ د استادانو یعنی د معلمینو د علماو شوراګانې لرو، د شاګردانو د اولیاو والدینو شوراګانې لرو، محلي شوراګانې لرو، د معرف دوستانو شوراګانې لرو چې هغوی خپل فعالیتونو ته یعنی ډېر په اخلاص سره ولاړ دي، خپل فعالیتونه کوي. ورځ تر بلې د شاګردانو یا د زده کوونکو اصلاح راغلی ده او ورځ تر بلې زیاتېږي، ډېر اصلاح شوي دي. الحمدلله د علماء کرامو په برکت په اکثریت ښوونځیو کې د علماو شوراګانې شته، هغوی سیمینارونه ورکوي استادانو ته وخت په وخت په هفته کې. هغه د استادانو له طریقه بیا د مکاتبو چې کوم استادان دي هغو ته د علماو له خوا نه چې دیني علما دي کوم په مکاتبو کې هغوی سیمینارونه ورکوي. هغه مؤمن بهي اشیا چې ډېر ضرور دي شاګردانو ته هغه هر سمت هغه خپل استادان رسوي، شاګردان هم اصلاح شوي او ډېر څه یې زده کړي دي. الحمدلله تېر کال څومره زده کوونکي ستاسې د کانکور ازموینې کې ګډون وکړ؟ په تېره د کانکور ازموینو کې حمزه صاحب 80,000 زده کوونکو ګډون کړی دی. د کابل ښار ریاست مربوط 80,000 زده کوونکو هغه د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې ده. لله الحمد. او راتلونکي کې څنګه پرتله کوئ؟ راتلونکي کې موږ امیدواره یو چې دغه ارقام له دې نه هم زیات شي او زیاتېږي به انشاءالله العزیز، له دې نه به زیاتېږي په راتلونکي. حقاني صاحب محترمه، په تېرو کلونو کې خیالي زده کوونکي او خیالي ښوونکي دا یو داسې پدیده وه او داسې یو حالت و چې د درسي بهیر یې له خنډو ځنډو له مشکلاتو سره مخ کړی و. د دغو په اړه به مو څه کړي دي؟ آیا مخه یې نیول شوې ده او که نه ده نیول شوې؟ دغه مشکلات خو تاسو ته همداسې بهتره معلومیږي چې له جمهوریت له دورې نه یا د جمهوریت نه موږ او تاسو ته په میراث راپاتې وو. منیر صاحب چې د پوهنې وزیر و په هغه وخت کې چې نظارت او تصفیه وسوه د مکاتبو له 200 نه زیات خالي مکتبونه په افغانستان کې هغو وجود درلود. 200 خیالي مکاتب یعنی ښوونځي شتون یې نه درلود، خو دلته یې ثبت کړي وو، معاش وړل کېده، کتابونه وړل کېدل، امکانات وړل کېدل، د معلمینو خیالي نومونه ثبت شوي وو. هغه ښوونځي نه ودانۍ درلودله، هېڅ وجود یې نه درلود، دا خیالي ښوونځي وو. نو همدارنګه خیالي مامورین، خیالي استادان هغوی هم وجود درلود. خو لله الحمد موږ د معرف شهر په ریاست کې دلته د نظارت امریت لرو. بیا 14 حوزې دي، په 14 حوزو کې په هره حوزه کې یو امریت د حوزې ده، تعلیمي حوزې امریت غړیم لري، خپل اعضا لري، خپل تشکیل لري. په څنګ کې ورسره په هره حوزه کې موږ یو امریت لرو د نظارت.
هغوی بیا خپل اعضا لري هغه ګمارل سوي دي روزانه مکاتبو ته توظیفیږي او وخت په وخت سره ځي هغه خیالي هغوی څارنه کوي نظارت یې کوي لیدنه کوي له مکاتبو له امیر نه واخله تر زده کوونکو پورې د ټولو څارنه کیږي خیالي زده کوونکي نسته خالي ښوونکي نسته لله الحمد د هغو ټولو هلته لیدنه کیږي روزانه د نظارت اعضا ورځي هر مکتب ته رسیدګي کیږي ډېره ښه ده که وګرځېږو په تېره اداره کې د شهادتنامو موضوع یو له فساد نه ډکه موضوع او کابل ښار پوهنې ریاست لکه څنګه چې تاسو ویل چې یو تشکیل نه ډېر دراز او پراخه تشکیل یې درلود نو د دغو ستونزو د حل څه کړي او آیا اوس د زده کوونکو د شهادتنامې په ښه طریقه سره ورکول کېږي او په کومه طریقه ورکول کېږي په اسانه طریقه ده او که درازه طریقه ده او په جمعه کې تاسو څومره شهادتنامې وه دغه ته سپارې زده کوونکي د شهادتنامو په رابطه خو به حمزه صاحب داسې ووایو چې دا هم موږ ته له جمهوریت نه دا قرض راپاتې و د 96 کال را دې خواته د کابل ښار پوهنې ریاست او د افغانستان په سطحه کې واخلې له 89 کاله را دې خواته هم زده کوونکو ته د 12 شهادتنامې نه دي ورکړل سوي تر اوسه پورې خو کار جریان لري لله الحمد د کابل ښار د پوهنې ریاست چې د جمهوریت هغه قرض او میراث ورته پاتې و له 88 کال نه را دې خواته زده کوونکو ته شهادتنامې نه وې ورکړل سوي د جمهوریت په دوره کې چې زده کوونکي ته شهادتنامه ورکول یعنی کوم زده کوونکی چې د 12 خلاصیږي دا د هغې یو مسلم حق ده باید ورکړل سي خو د جمهوریت په دوره کې هغه خپل حق په ده باندې په پیسو په مقابل کې خرڅېدل نه ورکول کېدل بلکې که ورکول کېدل او ترلاسه کول یې نو ډېر په ستونزو به ترلاسه کړي لله الحمد د اسلامي امارت په راتلو سره دا ستونزه او دا فساد مکمل له منځه وړل سوی ده او ټولو زده کوونکو ته یعنی له 96 کال نه راواخله تر 1401 کال پورې شهادتنامې ورته ویشل سوي دي او په ډېره ښه وجه هغوی ته خپلې شهادتنامې رسېدلي ټولې په برېښنایي توګه سره ټولې په برېښنایي توګه د پوهنې ریاست د کابل ښار د پوهنې ریاست د دې لپاره 2 شفته ګمارلي دي 6 ورځې کار کړی ده لکه 2 کسان هغه توظیف سوي وو د دې لپاره مدیریت شهادتنامو ته مدیریت شهادتنامو ته 2 کسان هغه توظیف سوي وو چې یو شي په د ورځې کار کول یو به د شپې کار کول او سیستم یې ټول الکترونیکي او د سولار سیستم برېښنا هغه هم د شپې لخوا ورته فعاله سوې وه چې کارونه یې له ځنډ او خنډ سره مخامخ نشي تر اوسه پورې 1,04,000 نه زیاتې شهادتنامې هغه زده کوونکو ته ویشل سوي دي الحمدلله خاص د کابل ښار د پوهنې ریاست مربوط شاګردانو ته او په هره اونۍ کې موږ 700 شهادتنامې انفرادي هغه توزیع لرو دلته تر 1100 پورې داسې اونۍ هم راغلې چې موږ 1100 کسانو ته 800 کسانو 200 کسانو ته دلته په پوهنې ریاست کې هغه د دوی شهادتنامې ورته توزیع کړي دي او سکه د تیر کال لکه د 1401 کال د زده کوونکو شهادتنامې او یا سلن هغه هم په ډیره احسن او ښه طریقه هغوی ته تقسیم سوي ویشل سوي دي قدرمن رئیس صاحب په اخیره کې اهل معارف ته د څه پیغام ده حمزه صاحب په عامه به ووایو چې ټولو هیوادوالو ته خاص کر اهل معارف ته نو موږ او تاسې خو الحمدلله مسلمان یو دارومدار د ټولو اعمالو د نیکو او ښو اعمالو هغه تر نیت پورې تعلق لري خاص کر اهل معارف امیرین و مدیر صاحبان د ښوونځیو او استادان د ښوونځیو هغو ته د موږ د یو عاجز بنده په صفت دا سوال کومه چې نیت هم باید خاص هغه لپاره د دې وي چې د الله جل جلاله رضا موږ ته راکړل سي او حاصله سي نو هر معلم یا هر امیر صاحب هر یو مدیر صاحب د موږ چې سهار وظیفې ته ځي باید نیت یې دا وي چې د الله جل جلاله دین د الله جل جلاله مخلوق ته ورسوي نو په دې به الله جل جلاله دوی ته زیات اجر ورکوي او په معارف کې زده کوونکو ته مې پیغام دا ده دوی چې کله له خپلو کورونو نه
ښوونځیو ته ځي دوی به داسې نیت کوي چې زه ولاړ سمه د الله جل جلاله د دین یوه مسله زده کړم. نو دا حدیث مبارک ده تاسو ته بهتر معلوم ده. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع او كما قال. نو که د موږ ښوونکي مدیر صاحبان په دې نیت باندې ښوونځیو ته ولاړ سي چې زه د الله جل جلاله دین نورو ته ورسوم او زده کوونکي مو هم په دې نیت باندې ولاړ سي چې موږ د الله جل جلاله دین هلته زده کوو په مکاتبو او مدارسو کې، نو دا له هغه وخته چې له کور نه روان سو تر بیرته د کور تر راتلو پورې دا فی سبیل الله دی. هم به مو درس ویلی، هم به مو جهاد کړی وي، هم به مو دغه وخت د الله جل جلاله په لار کې تیر سوی وي. که په دغه وخت کې د موږ خدای مکه ښوونکو ته یا مدیر صاحبانو ته یا زده کوونکو ته مرګ ورسیږي، مرګ به هم د شهادت وي. نو نیت ډیر مهم ده. موږ چې له کوره وځو دندې ته، که هغه ښوونځي ته ځي، که ریاست ته یو رئیس صاحب ځي او که مدیریت ته مدیر صاحب ځي خپلې شعبې ته، نیت به خاص او خاص د الله جل جلاله رضا او مسلمانانو ته د الله جل جلاله دین رسول وي. ډیره مننه جناب حقانی صاحب. الله جل جلاله دې اجر عظیم درته نصیب کړي چې موږ ته مو وخت راکړل چې خپل زړه کې م څه درلود هغه مو له تاسو سره شریک کړل. ډیره مننه. کار باندې شي مینا د کتاب او د قلم د